د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دې پورې موږ رسیدلی وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په نتیجه کې څلورو کسانو ایمان راوړل چې پای کې یو سړی وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو زنانه وه خدیجه رضی الله عنها، یو هلک و علی رضی الله عنه، او یو غلام و زید ابن حارثه رضی الله عنه. ورونه به دی دعوت کار دغه کسانو کې ابوبکر رضی الله عنه په خبره باندې پوه شول، ځکه اصل شی دا په یو کار باندې په عمل باندې پوهېدل پکار دی. ابوبکر رضی الله پوه شول چې دا خو موږ ته ډېر غټ خیر میلاو شول. او ورونو دا مخکې ذکر و د عمر رضی الله قول چې لا يعرف حلاوة الایمان، د ایمان په خوند او خوږوالي باندې نه پوهېږي الا من ذاق مرارة الجاهلیه، چا چې د جاهلیت تراخه څکلي وي نو هغه په ایمان باندې ډېر ښه پوهېږي. په دې باندې پوه شو دا موږ په کوم شدید باندې زندگی تېروله. نو د حق مثال بیا داسې ده چې کله په دې باندې سړی پوه شي، لکه یو سړی د تور تیارې کې راګرده او یو ښایسته رڼاوې ته میلاو شو، دا څومره خوشحال. یا یو سړی د سخته تنده ته لګېدلې ده او دته یخې او خوږې او مزېدارې اوبه میلاو شي، نو په دې وخت کې دی څومره زیات خوشحاله. یا یو سړی ده د هغه په بدن باندې جامه نشته ده او هغه ته یو بهترینه جوړه او جامه میلاو شو، نو دا څومره خوشحاله. دغسې د حق مثال ده چې کله به باندې سړی پوه شي نو بیا وایي چې په دې خیر کې نور خلک هم ځان سره ملګري. ابوبکر رضی الله په دې مزاج د دین باندې پوه شو چې دا غټ خیر ده، دا به اوس د ځان سره نه ساتو، دا به نورو خلکو ته بیانوو، نورو ته به دعوت کوو. ابوبکر رضی الله په دې کار باندې پوه شو. په اول ورځ باندې لاړل. ابوبکر رضی الله چونکې تاجر انسان و او د خلکو سره احسانات هم ډېر زیات وو. لکه څوک چې سوداګر وي اکثر د خلکو سره احسانات، چاته قرضونه ورکول، ښېګړې کول، دا د ابوبکر رضی الله عنه مخکې نه عادت و په مکې کې. او سړی هم نرم سړی و، نو خلکو باندې به خبرې ډېر اثر کوله. ځکه چې کله یو انسان د هغه په خوی کې نرموالی نه وي، خوږوالی نه وي، نو خلک د هغه نه څنډه کوي. ابوبکر رضی الله یو خوږ سړی و، خلکو کې به د هغه خبرې اثر کوله. نو ابوبکر رضی الله نظر واچو چې په چا کې ډېر خیر معلوموه، هغوی ته اول دعوت کوي چې راشو ګورئ محمد صلی الله علیه وسلم تاسو پیژنو. ټولې مکې والا هغه ته صادق وي، ټولې مکې والا هغه ته امین وي، امانتونه ورسره کېږي. نو هغه ته الله یو ډېر غټ خیر ورکړی دا، یو لویه مرتبه ورکړې، نبوت الله ورکړی. راشو په ایمان راوړو، د خلکو نه پکې مخکې شو، په نیکۍ کې د خلکو نه چې مخکې شو. ناول د هغه نظر په عثمان بن عفان رضی الله عنه، دا د مسلمانانو دریم خلیفه هم ده او ډېر د خیر والا سړی دی، د حیا والا سړی و، حیاناک سړی و. دومره حیا وه په عثمان رضی الله کې چې حدیث کې دي ملایکو هم د هغه نه حیا کوله. ملایک چې د چا نه حیا کوي د کې به الله څومره غټ خیر اچولی، او دا به څومره نیک انسان وي، څومره پاک انسان وي. نو دې عثمان رضی الله تعالی دعوت ورکړ، هغه پکې دومره تردد هم ونه کړ، فوراً اسلام او ایمان راوړل، ځکه دکې الله غټ خیر اچولی. او د هغې خیرونه یو خیر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته خپله لور رقیه رضی الله عنها په نکاح باندې ورکړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته لور ورکوي دا به څومره اوچت سړی وي. او بیا یو لور نه، چې کله رقیه رضی الله عنها وفات شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ام کلثوم رضی الله عنها په نکاح باندې. ام کلثوم رضی الله چې مړه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو لو کان عندنا ثالثه، که چېرته مونږ سره یو درېیمه لور هم وای لزوجتها عثمانا، هغه به مونږ عثمان ته ورکړو. عثمان کې دومره غټ خیر، دا د دې قابل نه چې سړی ته خپل زوم جوړ کړي. نو عثمان رضی الله عنه ته دعوت هغه ورکړل او بالکل بغیر تردد غیر ایمان راوړه. او دا هغه سړی د ورونو چې په 10 مبشره کې شمار ده. 10 مبشره د موږ د دین هغه ستنې دي چې په یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته جنت زیری ورکړی. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعید فی الجنه، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، ابو عبیده بن جراح فی الجنه. په یو مجلس کې 10 کسانو ده. کني اسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرو خلکو ته زیری ورکړي دي. خدیجه رضی اسلام جنت زیری ده، حسن او حسین ته جنت، خو په یو مجلس کې
په یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورکړي پای کې د شمار د اسلام راوړل بل ابو بکر رضی الله عنه بیا بل سړي بل زبیر بن عوام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دا ډېر د خیر والا انسان او پاک انسان او داغه په باندې یقین و دی ابو بکر رضی الله عنه اسلام بیان شنو د اسلام راوړل راغله زبیر بن عوام ته وی دعوت یې ورکړل هغه اس طرح دوه فورن اسلام راوړل دام دی الله رب العالمین هغه د دین هغه لوی ستنه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیره په یو مجلس کې 10 مبشره کې ده بیا د راغله سعد ابن ابي وقاص دا هغه سړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخیله ده ماماګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دبانې فخر کوله چې داسې ماما دي چاشته لکه د ماما چې سعد ډېر لوی شخصیت ده او دا هغه سړی ده چې یو سړی و د نیکی چې دی نیک ده دا په حدیثو باندې ثابت ده چې دا نیک سړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ الله فرمایي یو کرته د شپې به آرام شانته په کور کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ الله فرمایي چې فرمایل چې لو کان الرجل صالح من اصحابي يحرس الليل یره د ما په صحابه کې به یو نیک سړی نیوي چې راشه نن شپه دې موږ څوکیو کې موږ ته څوکیدار شي هغه فرمایي عائشہ الله فرمایي چې دا خبره کړې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کولو په دې کې موږ د اصله د تورې اټنګار واورېدل رسول الله ته پوښتنه څوک هغه چې سعد ابن ابي وقاص دا ودره د څوکۍ ته ټول شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د څوکۍ کړه نو رسول الله فرمایل کړي موږ په صحابهو کې یو نیک عمل سره وي چې هغه د نن شپه د موږ هغه څوکۍ چا کړه سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص هغه سړی ده چې هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې د ما مور او پلار د پتا باندې قربان شي او هوت کې غشي په کافر باندې گزارول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ارمه فداک ابي و امي امام مور او پلار د پتا باندې قربان شي غشي په کافر ور ولا دا هغه سره لوی شخصیت دته دعوت ورکړه دم ترددونه فورن اسلام راو د اسلام په دایره کې داخل بیا دا خبره د سره دیم په اسلام کې داخل شول او د اسلام په اولینو کسانو کې د شمار شول دغه سه دعوت ورونه شروع شول ورو یو سړی یو خزان دا مسلمان دل جعفر رضی الله اسلام راوړو دغه سره خزوا اسماء بنت امیس اغیم سره اسلام راوړو بلال رضی الله اسلام راوړو دا هم ډېر لوی شخصیت جنتی سړی دا غلام رنگ نه تک تورو نسب د پلان مخ کې نسب هم نه معلومه او د امیہ بن خلف کافر غلام داغه په غلامۍ کې او چې کله اسلام راوړ سخت تکلیفونه برداشت کړي او دا هغه شخصیت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه بلال ته څه عمل کوي زکه چې کله ز په ویخه جنت تلاړم یا په خوب کې الا سمعت خشخشتک امامي بلال چې کله ز په ویخه جنت تلاړم یا په خوب کې لاړم نو د ځان مخ کې د تا کشار واورم بخاری کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه فرمایل یا بلال حدثني بارجع عمل عملته في الاسلام اے بلال ته په اسلام کې څه عمل کوي دا څه عمل کوي زکه فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه جنت کې چې روانم د ځان مخ کې د تا د پڼو د کېړو کشار مانو مخ کې روان څه عمل کوي د دې دا مطلب نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درجه کې اوچت ده خو لکه سره یو غلام هغه د خپل مالک نه مخ کې د خدمت په تور باندې مخ خدمتګار مخ کې روان وي کله تاسو وګورو یو افسر راځي وزیر راځي وزیر اعظم راځي نو مخ کې ته خلک منډه وي دا مطلب نه چې دا دنه بهتر خو دومره ده چې رسول الله تعالی فرمایي بلال مونږ ته عمل وخیا ورته عمل کې ډیر زور درونو معمولی به عمل نه غړو دا به اسه ما او تا په نظر کې به یو وړو کوي کار خو رب العالمین به باندې دومره خوشاليږي خاص کر کی منشد دا ډیر لوی عمل لا نو بلال رضی الله تعالی فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نه معلوم غلام سړی و یو څو چټاک باندې دغه قیمت و ابو بکر رضی الله باندې آزاد کړو چاندی یو څو چټاک او دارن چې نسب ګوره نو د پلان مخ دغه نسب بلال بن رباح بس په دې باندې ودرېږي بیا خلک سوي مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان کوون کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان والا بیا به دغه پورې نور دغه نکنه د معلوم خورونه ګوره دا
ما او تا پر لوی عبرت ده چې اصل شی عمل لا کنه سب د انسان ډیر اوچت وي خو چې عمل ورستو کی سړی نسب نشي مخکې کولای. رسول الله صلی الله فرمایي من بطأ به عمله، څوک چې خپل عمل ورستو کی عمل کمزور کی شاته کی سسي کی لم يسرع به نسبه، نسب نشي مخکې کولای چې خیر مړه د خاندان ډیر غټ دا پښتون دا او دا پنجابی دا او دا عرب دا او دا عجم دا په دې سيزونو باندې مخکېواله نه راځي. مخکېواله الله رب العالمین انسان ته په عمل باندې ورکړي. او بل بلال رضی الله پاره کې علما دام لیکي چې دا د مؤذن او ګره جمعه ته مخکې څوک ورسي اکثر خوش نصیب انسانان مؤذنین اذان کوونکي جمعه ته ټول خلکو نه مخکې راځي. نو دا د عمل جزاء د جنت ته هم د مخکې روان خواري چې دا ورونو ډېر لوی شخصیت بوي ډېر لوی خو خواري د هغه کمه ده. نو ګوره الله رب العالمین خواري ته ګوري دی الله دې د پاره ځان سره کول وکړه عمل وکړه. او بیا خاص کر کې مونږ بلال رضی الله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خپل عمل نه معلوم چې الله دومره درجه ته زور وسو چې جنت کې تر رواني او تا د کېړوي کشار د ما د کېړوي کشار ته نه مخ کې روان ما ته بل عمل نه معلوم الا یو عمل را ته معلوم دا قوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لم اتطهر فی ساعه من لیل او نهار د شپې یا د ورځې چې کله ز او د سو کما الا صلیت بذلک الطهور ما كتب لي ان اصلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې یا د ورځې ځان پاک کما او د سو کما نو چې څوره مې په نصیب کې عمر نفل کا ورونو کم از کم د سړی او د سو کې دا ډیر لوی عمل لا دا ډیر د خیر والا عمل لا چې او د زو ته وګو په کار چې 2 رکعاته نفل به باندې وګو دا او دس کې اوسېدل دا ځان ته عبادت ده. ذکر رسول الله فرمایي چې په او دس امیشواله کوي نو دی مؤمن وي. نبی هم فرمایي چې په او دس کې اوس یو سړی لکه ډیر داسې خوش نصیب انسانان شته چې هغه کوشش دا کوي چې را په او دس کې نو بیا په او دس کې مونږ په باندې پکار ده. بلال رضی الله فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا عمل ورته یاد ده نور ته پته نشته خو چې کلم ز طهارت حاصل کما نو په دې باندې بیا مونږ کوما. ورونو بلال رضی الله عنه هغه په اسلام کې راغله. بل یو په اول کې اسلام راوړونکی زید رضی الله عنه دا د غلامانو نه وو او دا غلام څنګه جوړ شوی وو غلام دا جوړ شو دا زید ابن حارث دا د مور سره روان وو ماماګانو ته تللو نو په عربو کې به قافلې لوټ کېدلې هغه ډاکې به غورځېدلې نو د امور هغه خلکو ونیول امور پرې خو دا ودایته نه لاړ پټ کړل خرڅېده مکې ته راورته د سوق حباشه به یوتوي بازار به لګیدل حباشه بازار پای کې بلال رضی الله عنه خرڅېدل دا زید رضی الله عنه نو د خدیجه رضی الله وراره حکیم ابن حسام رضی الله عنه دم صحابي ده هغه واخسته د ترور لپاره خدیجه رضی الله تعالی ورو دا چې کله خدیجه رضی الله د رسول الله په نکاح کې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی وروبه چې دا د تاسو هبای کړهغل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرورش کې راغله او بل طرف ته پلار او ترونه هغه پسې ګرځیدلو او دا د غم اشعار به پسې وی چې اے زیدا ته سمکه و خوړلې ک غرونو خوړلې ته چیرته یې مړې ک ژوندې یې پسې ګرځیدو چا پته ویر کړه چې لکه په مکه کې یو الګ دا هغه خرڅ شوی و نو دا پلار حارثه او ترې کعب پسې راغلو مکه ته چې راورسېدو چا ته وی چې یو الګ دا هغه د محمد صلی الله علیه وسلم سره دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت تنو ملا شوی هغه راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته چا پته را کړی دا اته په کور کې چې کوم ماشوم دی موږ یو ماشوم چا پټ کړو ظالمانو نه پټ کړی دا موږ خو آزاد کړو غلام جوړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې او ته وایي چې هغه دې موږ الګ تاسو سره وی موږ پیسې هم درکو په پیسو به تا نه واخلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ښه اخلاق ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه الګ براو غواړو کله تاسو سره دې پیسې هم دې مان دننالو او که تاسو او که ما سره پاتې کیږي نو بیا په زور نه کوو هغه ډېر خوشاله شو دا ډېر د انصاف خبره ده او دا خیال و چې د مونږ بچای به وي هغه به مونږ وویني او په پلار سره غنځ دا خو اړ ناممکن و د دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه وختل زید چراغ له رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه دا دوه سړي څوک دي
هغه چې دا یو پلار دا یو متر ده دا کعب متر ده او حارثه پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته خو خوي چې دوی سره لاړ شي پلار ته چې بچي موږ سره لاړ شه هغه جنازه تاسو ګور الله ته د خیر اراده کړو الله نه دا سوال کوو چې الله موږ ته د خیر اراده وکړي الله یا الله ته موږ د خیر لپاره استعمال کړي الله اسباب هم جوړ کړي نو زید رضی الله عنه دې کې وایي چې نا زه د خپل پلار او تر سره نتلم ګورم تقریبا 9 کال عمر ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خو اخلاقونه دومره متاثر و چې پلار پر خود ترې پر خودل غلامی دغه ژوندۍ خو خوا د آزادي ژوندۍ نه انکار کوي دا څه وجه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق ښه کردار او وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته چې په کوم کور کې هم داسې کور په نصیبونو باندې ملاويږي نو پلار ته خپم شول چې خطه اوس د موږ سره نه دی او دی محمد صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېږي خو دومره ده چې پلار خوشاله شول چې زوی مې خپه نه ده ځکه چې سړي ته دا اندازه ولګي چې زوی مې خپه نه ده بیا هم څه ناڅه ته تسلي وي نو پلار او ترې هغه لاړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبر باندې زید رضی الله عنه ډیر زیات خوشاله شو او ته وی اعلان وکړ مکه مشرک قریش خلک ناسو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته چې اے خلکو تاسو گواه وسو چې ما زید خپل متبنا جوړ کړل متبنا دا په عربو کې رواج وو چې پردای سړی پردای الګ به راوسته هغه نه به زوی جوړ په زوی باندې به ویلو اعلان وکړ چې دینه بعد دا د ما متبنا دا د ما زوی دا او متبنا باندې کې عرب دومره سخو چې میراث به هم نه وړه به رختیا زوی ګڼل کله هغه مړ بشو خزه به پاتې شو هغه به پزان باندې حرام غنل چې دا خو انګور ده بهر صورت زید بن حارثه مشهور په سبانه شو زید بن محمد د زید د محمد صلی الله علیه وسلم زوی او دا مرتبه دغه مرتبه باندې تقریبا څه کم 40 کال پورې دغه شو بیا چې مدینه ته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړل نو دا یو سخترین رسم الله دام ماتول الله فرمایي سوره الاحزاب کې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو کې د چا نارینو د سړوي پلار نه ده ولكن رسول الله وخاتم النبيين رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول الله او د نبیانو ختم کوونکی دا اخیری نبی دا ختم نبوت الله په قران باندې ثابت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی ناراضي کڅوک دا وی ناغه به کافر وی د اسلام نه به خارج وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله فرمایي محمد وکانه رسول الله وخاتم النبی محمد صلی الله علیه وسلم د چا پلار نه دا سړک دغه بچی سړی والی ته نو رسیدل وړوکوالی کې هغه وفات شوی نو دا د الله رسول الله او خاتم النبیین دا اخیری نبی د نبوت صلی الله علیه وسلم په باندې ختم دا رسم الله ختم کړ او الله رب العالمین په قران کې دی زید رضی الله عنه علاوه د بلچا مسلمان نشته لوی صحابه دي لوی مرتبه والا دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوی مرتبه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد د مرتبه ده عمر رضی الله لوی شان والا ده او عثمان رضی الله هر یو صحابي خو قران کې الله رب العالمین دی یو صحابي نوم سوا د زید رضی الله عنه الله رب العالمین فرمایي فلما قضى زید منها وترا الله فرمایي چې کله زید رضی الله خپل حاجت د زینب رضی الله پورا کړل زوجناکها الله فرمایي مونږ بیا د زینب رضی الله رسول الله تا ته په نکاح باندې دا رسم الله ختم کړ چې نه د متبنا خزا دا پرشتیا باندې ګور نوي دا حرام نه ده اگر چې عرب په دې باندې ډیر کلګو خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله دا رسم هغه ختم کړل الله رب العالمین دې خاتمه وکړه په هر صورت زید رضی الله عنه یاغم له لوی شان ده او نور صحابه کرام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغوی با ایمان راوړل ان شاء الله اب آینده جو کې ذکر کوو بتوفیق الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائرين